موږ نن د کندهار دوبۍ ته راغلي یو. یو خواهش د ټولو هیوادوالو څخه لرم چې لطفا د میلې ته راځئ، د پلاستیکانو دغه خوراکي توکي د ځانه سره راوړئ، دغه بیرته وړئ. دا تاسې وګورئ ګرده ریګ داسې خیرن سوی دی. دا د په ډکټر کې دوکان راایستلی دی ماشاءالله. السلام علیکم یارانو، ستړي مه سئ، جوړ په خیر، خدای مو راوله، څنګه یاست؟ قرارې د خیرت دی. موږ نن د کندهار دوبۍ ته راغلي یو. په عامه اصطلاح دوبۍ به ورته وایو، او په خاص نوم چې لري ابراهیم خلیفه بابا چې د ډنډه څخه راتېر سئ مخ ته راسئ، د لوی ابراهیم خلیفه بابا ده چې د یو زیارت دی، او ترڅنګ یې په ډېر زیات شمېر ریګ دی چې دغه ریګ بیا د چې تاسې په تصویر کې وینئ، دا ریګ بیا تللی دی ایران ته، تر ایران او تر پاکستانه دغه ریګ تللی دی دغسې. نو موږ نن دلته رالو تر څو د لې تفریح وکړو، یو منظره وکړو، یو میله وکړو، او په ضمن کې په تاسې باندې دغه ریګ ووینو. چون د ولاګ دپاره مو آمادګي نه درلودله، خو د جمعې ورځ ده، خو موږ ویل ځه خیر تاسې هم راسره یاست. دا ولاګ داسې دی زما دپاره بیخي اوس د ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده، او تاسې زموږ د کورنۍ غړي یاست. نو زموږ هېواد یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، زموږ سره واوسېږئ، تر څو موږ ستاسې دپاره داسې نور ښایستې خپرونې د کندهار ولایت او ورسره د ولسوالیو دا جوړې کړو. نو مخته ځو، یو څه ګرمي سوې ده او باران چې سوی دی، دا ریګ یو څه سره دغه کړی دی دوستانو. نو نن مې غاړه اغوستې ده، مال ودرېږه چې وګورو په دې ځای کې، خو ماکسونه چندانې نه دي نیولي ډېر. نن به عکسونه ونیسو، ملتیا کوئ، راځئ روان یو. ملګري ولاړله وایي ډورۍ ته ځو که څنګه، داسې یو ځای استال ته چې بیا هغه ځوانان چې موټران ځغلي یو هغه سیسټم هم شته. نو دغه ریګ سو په عامه اصطلاح د کندهار دوبۍ کوچنکه دوبۍ ده چې دلته ډېری ځوانان د جمعې په ورځ راځي او دلته تفریح کوي. نو موږ هم راغلي یو تر څو د لې په دغه ریګ کې یو میله وکړو. نو راځئ، لمر خو نو ماشاءالله وینئ کندهار هفتهیي و، پخوا اوس بیا بیخي هفتهیي سوی دی، ځکه بارانونه بیخي نشته. نو غږونه ډېر دي په چاپېریال کې، نه مایک را سره دی نه کوم بل څه، صرف دا ولاګ چې تاسې ګورئ 15 پرو ماکس څخه آیفون 15 پرو ماکس په دې کې درته ثبتومه. نو نن مو کامره و هیڅ شی نه دي راخیستې، نو ملتیا کوئ. دا ډېر وخت نه یم ګرځېدلی، د پښو تګ مې نه دی کړی. دا د کندهار ریګ دی، ابراهیم خلیفه بابا. زه و هدایت خان یو، نو مخ ته ځو. په پښو موږ روان سولو ځکه چې ډېر نرم ریګ دی، ښه دی. په ضمن کې ورزش به هم سي، او تاسې به هم انشاءالله پروګرام ګورئ، خپل ماشومان هم راټول کړئ چې دغه د جمعې د ورځې میله وګوري. نو په دې کې کوم خاص څه نور نشته، خو هدف مو دا دی چې په تاسې باندې دغه د ځوانانو د جمع جوش دغه میله د تفریح په تاسې باندې موږ کپچر کړو او په تاسې باندې ووینو. دا بیخي دا ولاګ مو د ژوند برخه ده، او تاسې زموږ د کورنۍ غړي یاست. نو ملتیا مو را سره ډېره مهمه ده، ځکه چې موږ ستاسې دپاره دا زحمتونه باسو، ستاسې دپاره دا ولاګونه جوړوو. دلته سوزان ډېر دي څه دلته چې نو راځئ، د زړه ملګري باید در سره وي. نو زه دغه یم، تاسې ما د زموږ هېواد یوټیوب چینل څخه ګورئ. دا د کندهار دوبۍ په عامه اصطلاح د کندهار ابراهیم خلیفه بابا ریګ دی. نو راځئ زموږ سره مل واوسېږئ.
نو دلته ډېر دوستان راغلي دي تاسې وینئ دا نو وروسته مازدیګر داسې د 3 بجو وروسته نو خلک ډېر زیات راځي او دلته میله کوي د جمعې په ورځ یو خواهش د ټولو هیوادوالو څخه لرم چې لطفا دا میلې ته راځئ د پلاستیکانو دغه خوراکي توکي د ځانه سره راوړي دغه بیرته وړي دا تاسې وګورئ ګرد ریګ داسې خیرن سوی دي خواهش مې ستاسې ټولو څخه دغه دی چې لطفا ریګو ته راځئ دغه پلاستیکانو دغه بوتلانو شان لطفا خواهش دی یو د ورور په صفت باندې دا بیرته ګورئ دا ځان سره بیرته وړئ لطفا دا یوسئ هلته کچردانیانې ښاروالۍ جوړې کړي دي په ښار کې او الله دې موږ ته دونه توفیق راکړي چې موږ د لیکه کچردانیانې کښېږدو په دغه ځینې ساحو کې چې مثلا هلته ډېر راشي دا ترتیب دی هغه ډوډۍ چې فکر کوم چې خلک ځي هغه موټران پر ځغلي هغه فکر کوم د لیده هغه به هم په تاسې انشاءالله موږ بیا ووینو نو دا دی رش دی ډېر زیات ملګرو دلته یو ځای نیولی دی هلته ناست دي وګورئ هلته ناست دي میرزا ولی پټان ابوبکر صدیق رحماني حامد خان چې زموږ د کابل میلمه دی او حاجي آغا هدایت ساحل نعمت خان پر موټرسایکل راغلی نو دوستانو دلته بریانیانې دي ساده بریاني ده وګوره زما هغې دغه رقم ده نو د ټولو یارانو دغه رقم پټان بیچاره بیا مستې خوري په ریګ کې مستې او ډوډۍ خورم په ریګ کې مستې او ډوډۍ خلک کبابونه خوري زه مستې او ډوډۍ خورم په خاطر د دې چې خورم نو ښه خوند کوي میله علي به بله واوري خو نو دا هم هغه تر مخه واوري چې دا بخار ریګو کې جوړ کړی دی د ګاز ډبه پرته ده خو دغه جالبه میله به ښه خوند کوي نو چې دا کوم یوه دا چا جوړ کړی دا نفر په لاس راغلی وایي ویلپانه ورته ایښې ده که څنګه کار ښه ځه کور یې ودان دی غټ تخنیک ورسره کار کړی دی بله چشم باندې کړي دي انډیوال دغه دی ښه نو دا ریکس دلته ځوانان راغلي دي دا میله کوي نو هر وخت راځي دا میلې ته که یا هره جمعه راځو دلته ښه ماشاءالله یو ځای مشخص کړی دی که نه و دغه ځای بس موږ د جمعه راځو دلته میله کو خپل اشپزي سامان سره بس نو دغه ملګري سره اندازونه کوي که نه یا بالا کلندازي کلندري کاري شک دوام څه بیا وروسته هم د خیر وګورو چې پاخه سي انشاءالله نو اوس به وګرځو ستاسو په اجازه داسې به مخته ولاړ شو دغه ځوانان اخته دي دا اور بلوي دا بوټي هم د لې رانیول لکه چې دا بوټي بیا د لې دی خرڅوي دا تقریبا په 50-60 افغانۍ باندې دی داسې به وګرځو دا خو نو وینئ دا وینئ درېګو پاچا بل شی نشته دا دی نو چیرې ځو میرزا خان راسه دا وګورئ د ریګو پاچا چې ورته وایي هغه دغه دی نو دی راسره دی پتنګۍ بیا سلام نه چې بیا به وایي السلام علیکم یارانو خدای مو راوله موږ ریګ ته راغلي یو داس خوند کوي نعمت هم راسره دی نعمت څه شی سلامونه مې واورئ نعمت موټرسایکلان نن راغلي سلامه سره جوړه په خیر نو دغه دی ګرځو ته خورا بوټي موټي تفسیر دا دی هر دا د نن موټرسایکلان ځوانان رایستلي په موټرسایکلانو دورې وو ګورې هغه ځوان ګورې دا وګورې 500 یار اسمه سره دی
شکه ولا سکن ګوره کېدې شروع شوې دا وګوره دا مې ته پرېږده خدای پکې روان دي لکه هغوی ته چې په بنګال کې هغه وخت هغه مې د بنګال جالي به شاته نه راځي دا موټر اخر بندېږي زما په شاته زیره سره اوسې دي یارانو دلته ځوانان ډېر راغلي میلې کوي یا کا داسې ښه څنګ دی ماشاءالله ښه خوند کوي المار ته کتابې کوي او بله جالبه خو لا دا ده په ډکټر کې دوکان راایستلی دی ماشاءالله خو جالبې بله واوري ولا بیا واوري لا بیا وویني ما درته ویل بخار یې وروره په ریګو کې ایښی و څه ورته ایښی ویلپانه ورته ایښی ویلپانه به وره په ریګو کې بر کړی و اوس یې دلته بیا دوکان یې بیا په ولا دا او دلته یو بل جالبه شی پټانه دا وګوره چای هر ځای باندې څونه ګرمي ده مګر چای څښي دا خو د بانډار دغه دی تقاضونه چې ډېر خوړه کېږي زونه څونه ډېر خوړه کېږي ښه تا بل څه شي بل څه شي وکم چشکه زه به داسې نو خبره مې دا کوله چې دلته دغه ګیم شروع سو ګیم ورته وایاست چش ورته وایاست دا موټران ګورئ دغه رقم زغلي رازغلي نه ګورئ دا بیا په ریګ کې زغلی رازغلی نو دغه موټر اوس ولاړ دی چې تر څو یو موقع ورته پیدا سي یو کش ورکړي دا نو دغسې موټر دی دا ریګ کې ښه خوند هم کوي ګورئ دا ګورئ
دوستانو موږ رالو دلته مو عکسونه ونیوله ډېر ښایسته ماحول دی ډېر ښایسته ډېر ښه خوند کوي نو تر لاندې نه کې دا کوچنی موټر نو اوس بېرته ځو د خیره سره خپل هغه ځای ته چیرې چې موټر ولاړ دی او هلته به کښېنو د خیره تاسې ملچا را سره کوئ موږ نو انشاءالله روان یو مخته ځو او بیا مې خواهش دی دا میلې ته چې راځئ دغه کچره مه راوړئ دوستانو دا مه پاشئ یو شی چې راوړي هغه د ځانه سره بیرته وړي دا وګورئ دا څونه غلط کار دی دا کچرې دلته پاشل سوي دي لمر بیخي ډېر زیات دی ګرمي هم دا ورېږ داسې یخ دی چې څه درته ووایه مخته ځو نو ماشاءالله دغونه ډېر ځوانان مشران کشران راوتلي دي دلته میله کوي نو موږ هم غوښتل چې دا په تاسې باندې ووینو دلته یو دوره شته چې دلته د موټرانو دغه سیالي کېږي چې بیا به موږ تاسې څو شاټونه هم درته نشر کړو وګورئ کوچني موټران غټ موټران ټول خلک ناست چا چای راوړي دي چا زوڼې چا د خوراک شیانو کوشش وکړئ چې شیان راوړي او پوستکي مثلا کاغذان یې یوسي هلته بیا ځوانانو اور بل کړي دي لکه چې یخ یې اوس او ماشاءالله بیرغ خو نو وینئ اوهو دغه دی څونه جالبه څونه ښه خوند کوي دا وګورئ څومره ښایسته او دغه چې دا خلک هم راسره دي دا وګورئ ګرده دا دی نو دوستانو کور مو ودان سلامت اوسېږئ مننه خیر اوسېږئ لا هم را سره اوسېږئ دا وګورئ ماشاءالله څونه ښه ایسي موږ لا هم په ریګو کې یو دلې دا د بسنتي د بیچاره نن خورا خوار زاره سوله او ده په لیکلي دي دا وټساپ څه او دا پټان کندارۍ دا فیسبوک مانا فیسبوک هم فعاله دی وټساپ هم نور شان نه کارومه څنګه وروره و دغه دوه شان دي زه نور مطلق دوی چې سره کار نه لرم نور نه کاروې و یا دا وګوره اوهو دا وګوره دا څومره نو خوږو دوستانو ډیره مننه ستاسو څخه چې زموږ د نن ورځې ولاګ مو د کندهار د ابراهیم خلیفه بابا یا ډنډ ولسوالۍ له پایه څخه چیرې چې ریګستان دی تر بیا چې موږ ستاسو په خدمت کې د ایشت ویشت څخه حاضرېږو یعنې زموږ هېواد زموږ هېواد یوټیوب چینل ایشت ویشت معنا زه ورته نو ښه وخت چې چارې خبره داسې ده چې موږ دغه اور بل کوي خو د بوټه داسې زارې دي نه لاندې خشته دي بله خبره داسې ده چې خوږو لیدونکو ما ته هم دعایې کوئ تاسو ته هم دعایې کوم ښه اختر وي به ښه وخت ولرئ او بله خبره داسې ده چې دا د موټر شاوران مو وکړه شوا کړل مات مو کړه بله خبره لا داسې ده چې دلته چې راځئ کوشش وکړئ چې ورته دغه ونه کوي دا کچره مچره پوستکي موستکي دوی چې راځي دوی نه غورځي هغه یې بې احساسه خلک غورځي چې احساس نه لري هغه یې غورځي اوس دا داسې ښه ځوانان هم راځي دلته معنا لرې ناسته ښه په طبیعت میله کوي یو نیم یې بې احساسه پلاسټکان غورځي ټکان کوي یو بې نظمي جوړه کړي و نو بالا څه وایو بره مې داسې ول داسې ورته ګوره داسې ورته ګوره زموږ هېواد له نن څخه تر سبا پورې دا وګورئ ماشاءالله ډېر ښه خوند کوي دا نو ګرد افغانستان موټران ماشاءالله نو د خدای په امان ګوره ښه وختونه ښې چارې ولرئ زموږ هېواد ستاسو د امیدونو باوري سرچینه